ملګرو سلام او ښې چارې. اوس هم درس پر واو لرو. واو واو ده، ری ده او زی ده. بیا هم سمون راځي وروسته. ښه، دا توري څنګ په څنګ لیکل کېږي او څه ترې جوړېږي؟ ورځ. خو که له ورځ نه ورځې جوړوي، دا ځای به داسې راسي، لاندې به یې ورسره اوسي داسې. څه به ترې جوړ سي؟ ورځې. او بیا غواو اس دی، غواو اس درس کې لیکو. صحیح ده، وروسته یې لیکو. او وزم لیکو. سمون د مال سره ډېره جوړه ده. ټیک ده ټیک ده. واو لیکو، خې لیکو او تی لیکو. او ګورئ وخت ترې جوړېږي، واو خې او تی. وخت. که له وخت نه وختي جوړوئ، دا تی سره به دغسې راولئ، څنګ کې به دوه ټکي وکړئ، څه به ترې جوړ شي؟ وختي. او که وختونه ترې جوړوئ، تی سره داسې واو ولیکئ او نون او هې څنګ کې ورسره ولیکئ، څه به ترې جوړ سي؟ وختونه. یعنې که هر څومره تاسو دغه کلمې خپله سره یو ځای کړئ، هغومره ستاسو فکر پراخیږي او املا مو ژر زده کېږي. خې لیکو، واو لیکو، نون لیکو او هې لیکو. او که نه ګوره خې واو یو ځای لیکل کېږي، نون او هې ورسره څنګ کې راځي، څه جوړېږي؟ خونه. خونه چې کور ته وایي، پښتانه خونې یا کور ته کاله هم وایي. او خونه ده. که له خونه نه خور جوړوئ، نون او هې لرې کې ری ولیکئ، څه به ترې جوړ شي؟ خور. که له خونه خوند جوړوئ، هې لرې کې دال یې په ځای له نون سره ګډ ولیکئ، څه به ترې جوړ سي؟ خوند. خوندور هم بیا جوړېږي، دا وروسته واورې ولیکئ، خوندور به شي. ورځ. اوس ورځ ده. د ورځې رڼا وي. زه د ورځې شاباس درس وایم. ولې؟ ګوره ورځ، اوس ورځ ده. د ورځې رڼا وي. زه د ورځې درس وایم. تاسو دا بدلولی هم سئ. ویلی سئ چې اوس ورځ نه ده، یا ویلی سئ اوس ښه ورځ ده. لیکلی شي چې د ورځې ګرمي وي، د رڼا په ځای ګرمي ولیکئ. یا ولیکئ د ورځې تیاره نه وي، دا شی بدل کړئ. زه د ورځې درس وایم. ولیکئ زه د شپې درس وایم، یا ولیکه زه ښوونځي کې درس وایم. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ او سبسکرایب کړئ. غزا نور هم زما فیسبوک دی او هم په همدې پته ټویټر دی. یو یادونه دا هم کوم چې دا ډول موږ یو بله لړۍ هم لرله، تاسو فیسبوک او یوټیوب کې هغه پلټلی او هر څه ترې زده کولی شئ. ښه وخت ولرئ.